سلامونه. آیا کله مو فکر کړی چې په داسې یو عصر کې چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بند دي، ستاسو په لاس کې موجود موبایل ستاسو تر ټولو لوی استاد کیدی سي؟ نن نړۍ بدله شوې. نن د زده کړې لپاره یوازې څلورو دیوالونو ته اړتیا نشته. نن د مصنوعي ځیرکتیا یا AI دور دی. زه په ګلوبل افغان ماینډز کې ستاسو کوربه یم او نن درته ښیم چې څنګه له خپل کور څخه د نړۍ تر ټولو عصري علوم په وړیا ډول زده کړئ. مصنوعي ځیرکتیا یا AI یوازې یو اپلیکیشن نه دی، بلکې یو داسې ذهن دی چې د نړۍ ټول کتابونه یې لوستي. د نجونو لپاره که تاسو په کور کې یاست، AI ستاسو لپاره د انګلیسي ژبې، ګرافیک ډیزاین او حتی د پخلي د نړیوالو مهارتونو شخصي ښوونکی کیدی سي. د ځوانانو لپاره تاسو کولی شئ د پروګرامینګ کودونه ورڅخه اصلاح کړئ او یا د یوې نوې سوداګري پلان ورڅخه وغواړئ. یوازې ورته وایئ ما ته په پښتو ژبه د فوټوشاپ بنسونه را زده کړه او وګورئ چې څنګه درته لارښوونه کوي. موږ په افغانستان کې له ننګونو سره مخ یو، خو زموږ فکرونه محدود نه دي. زموږ د چانل نوم حمده دی، نړیوال افغان فکرونه. موږ غواړو ثابته کړو چې افغان ځوان که هغه نجلۍ ده که هلک، که فرصت ورته ورکړ شي د نړۍ له هر ساینسپوه سره سیالي کولی شي. ټکنالوژي زموږ هغه وسله ده چې هیڅ برید پرې نشي کیدی. که غواړئ چې د AI په کارولو او نورو ټکنالوژیکي مهارتونو باندې په مفصله توګه پوه شئ، نو زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ. په کمنټ کې ولیکئ چې تاسو غواړئ په راتلونکي ویډیو کې د کومې ځانګړې وسیلې زده کړه درته پیل کړم. ستاسو د روښانه راتلونکي په هیله دا د ګلوبل افغان ماینډز پیل دی. مینو درنښت.